سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د هلمند په نامي ولسوالۍ کې د دوو حکومتي چورلکو د ټکر په پیښه کې تر 100 پورې دولتي عسکر وژل شوي دي. طالبان وایي تیره یوه میاشت کې ورته تر 1200 زیات حکومتي منصوبین او کارمندان تسلیم شوي دي. هرات او کونړ ولایتونو کې چاودنو ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. بغلان کې تیره شپه طالبانو خونړۍ جګړې کړي چې له کبله یې لسګونه عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. خوست کې د کابل ادارې 21 تنه عسکر او پولیس طالبانو سره یوځای شوي. پاکستان کې د یو برید له کبله د دې هیواد پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اسرائیل او لبنان د خپلو لانجمنو سیمو پر سر غیر مستقیمې خبرې کړي. د خبرونو پای.